غوان غواړي د ګلونو وطن د تاریخ زړه کې ځای لري د غورځنګونو وطن دا د کندهار ښار په دوهمه ناحیه کې احمد شاهي خندق دی. دا خندق تقریبا څه کم د 1 کیلومتر په اوږدوالي او 4 متره بردوالي سره په اساسي ډول رغول کیږي. د دې خندق رغنیزې چارې تقریبا په 2 فازه کې را شروع شوي دي. دغه چې دی دا اوس فعلا لومړی فاز دی، تقریبا 380 متره اوږدوالی لري. 2 میاشتې مخکې رغنیزې چارې را پیل شوي دي. تر دې دمه یې 90 سلنه چارې مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 1 میاشت څخه په کمه موده کې بشپړ شي. په دغه لومړي فاز کې تقریبا هره ورځ 63 کسانو ته په مسلکي او غیر مسلکي ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده او د همدې خندق په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي ښودلې ده او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه کړې. مخکې خو د دې کار چې وي اپلای کلینینګ وسو، د دې ساحې پاکاري وسول، د هغه څخه وروسته بیا اکسیویشن یا کندلکاري مو وکړل. د کندلکاري څخه وروسته مو بیا د کرش واچوي او د کرش څخه مو وروسته بیا پی سی سی او د پی سی سی څخه مو وروسته تقریبا مسلکي کسان تقریبا تر 19 نفرو څخه تر 21 نفرو پر کار کوي او غیر مسلکي کسان چې دغه تقریبا تعداد نامعلومه دي، کله ورځ 50 نفر کله 60 نفر کله 10 نفر. هغه نظر او ضرورت ته چې موږ راغواړو په هغه شکل باندې کیږي. مخکې جنس خراب او اوس ولا ژوند ډېر برابر د ځوانان ټول پر کارو له مخه کارونه نه وو، دا به په غلا وختونه په یا نشو وخته اوس ګوندې کارونه ډېر برابر دي. موږ چې به دا کار شروع شوی دی د اولې ورځې څخه موږ پکې اخته شوي یو، دا یې در اوس هم پکې اخته یو. بیا هم شکر دی در مخه هم یو ژوند زندګي برابره اوس چې دغه کار کې اخته شوي یو بیخي ماشاءالله هغه د تنخواه مو 3.5 افغانۍ ده په کار کې اخته شوي یو، بیا کاري نه ده راغلی چې کار وکړو. دا پر تاسو جوړ شو دونه خوشحاله یو چې له مخه به دلته بدبویي وله، اوبه به بندې وې، کورو ته به اوبه راتلې. اوس به نو دا پرتاو د خیره سره اوبه به ځي، کچرې به نه وي. دا دغونه کومک شو چې بیخي زیات کومک ته دا ډېر سم کار وشو، ډېر ښه کار و. او ستا دلته اوس سترګې پولار ډېر ځورېدلی کړېدلی له غمونو وطن د تاریخ زړه کې ځای لري د غورځنګ